کچره یو انسان د منځ په اوله قاعده کې اللهم صل وای نو آیا په دې انسان باندې سجده سهو شته دی او کنيشته دی؟ مطلب څلور رکعاته یا درې رکعاته منځ دی کوي نو دې کې چې کومه اوله قاعده ده کنه اول التحیات دی نو دې کې خو سبق تر عبده ورسوله پورې ویلي کنه نو بعض اوقات دا سوچ چې انسان په سوچونو کې تلی په اول التحیات کې ناسوي بس دې پکې اللهم صل وای نو بس بیا تنوار پار خطا وی چې اوس دې سره سوکم آیا په ما باندې سجده سهو شته دی او کنيشته دی. زموږ مندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه مسله بیانوم په دې باندې تاسو ضرور ځان پوي کې کچره تاسو په دې مسلې باندې ځان پوي کوم نو دا ټینشن ما ان شاء الله تاسو ټول عمر د پاره ختم شي. صحیح شو؟ نو زموږ مندو دوه صورتونه دي یو دا چې انسان کله ځان لمس کوي او بل دا چې کله انسان جمع سره مس کوي نو دوالو صورتونه زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. اول دا صورت چې کله انسان ځان لمونځ کوي چې انسان ځان لمونځ کوي یا انسان امام دی جمع دی ور کوي نو په داسې حالتو کې چې کله انسان په اول قاعده ناستي اول التحیات باندې ناستي نو کچره د سبق عبده ورسولنا ورواړو یعنی اللهم صل پکې شروع کوم نو کچره اللهم صل علی محمد د محمد دال ته د سبق او رسولو یې د دال نه سبق ورواړو بس په دې انسان باندې سجده سهو لازم شو په اخیری قاعده کې یعنی اخیری التحیات کې بری بیا سجده سهو کوي. صحیح شو؟ پوه شئ په کنه او کچري اللهم صل علی محمد د محمد دال ته د سبق نه رسول یعنی دال نه مخ کې د تیا شو چې هو دا اوله قاعده ده اوس خو پاسې دل دی نو بس د محمد دال نه مخ کې دی چپ شو او ډایرک په ډایرک دی او درې دو بس په داسې حالت کې په د باندې بیا سجده سهو نشته دی. مطلب د صرف او ویلي اللهم صل صرف اللهم صل او ویلي بس د یاد شو بس دی ډایرک او درې دو سجده سهو په نشته دی یا داسې او ویلي اللهم صل علی او دلته وته یاد شو بس دی ډایرک او درې دو بیا په سجده سهو نشته دی یا داسې او ویلي اللهم صل علی محمد ویلي خود دال پکې نه دی ویلي محمد او یاد شو ته ډایرک او درې دو بیا په سجده سهو نشته دی او کچری ویلي اللهم صل علی محمد دال ته سبق رو رسولو یې د دینه واړولو بس په د سجده سهو لازم شو یعنی وی اللهم صل علی محمد دلته وته یاد شو بیا ودرې بس سجده سهو په راغلی دا ټیک شو. اوس کچری داسې او شو دی په دویم رکعت باندې ناشته یعنی اول قاعده باندې او دی به ادریږي خودنه بس مکمل ایر دی اللهم صل پکې او ویلي اللهم ربنا پکې ویلي یو سیټ ته سلام وګرځولو خي طرف ته سلام وګرځولو چې څنګه یو سیټ ته سلام وګرځولو دته یا شو چې هو دا خو دویم رکعت ته دلته وته چې څنګه یاد شو بس ډایرک په ادریږي اخره کې بس سجده سهو وکي بس مونږ به صحیح شي. صحیح شو؟ کچري دویم سیټ تم د سلام وګرځولو ګس طرف ته صحیح شو کنه چې څنګه ګس سیټ ته سلام وګرځي او دلته وته یاد شي چې هو دا خو دویم رکعت ته ما د خلا رکعت پاتې دی بس خبر اعلان دی کړي ډایرک ودرې دو بیا باندې اخره کې سجده سهو او کې مزبي صحیح شي. صحیح شو کنه یا دا شان ته دویم سیټ تم سلام وګرځولو دی کې ناستو ذکر اسکار سبحان الله شروع کې الحمدلله شروع کول نو کده یو رکن برابر دی لا ناس دی یا د یو رکن نه کم ناس دی او د یاد شو ډایرک ودرې دو بیا من صحیح شو. صحیح شو؟ او کچری دی یو رکن نه زیات وخت تیر کو یعنی سبحان رب الاعلى چې درې ځل ویل شي د دې نه زیات وخت تیر کو او د آیات شوی نه دی د دې نه رست ودیا شو بس بیا مزمات شوی دی. صحیح شو؟ او کنه یو رکن برابر یا یو رکن نه مخکې د یاد شو دی ډایرک ودرې دو خبر اعلان دی کړو ډایرک ودرې دو بس بیا د من صحیح دی اخر کې بس سجده سهو وکي بس مزبه برابر شي. صحیح شو؟ خدا خو دغه صورت شکل انسان ځان لمس کوي یا د امام وی یعنی جمع ور کوي دا صورت شو. اوس کچری یو انسان د امام پسې ولاړ دی د امام پسې ولاړ دی او دې کې دا غلطي وشو یعنی په دویم رکعت کې د اللهم صل او ویلي نو اوس په د سجده سهو شته کنه نو چې کله امام پسې تاسو نه غلطي وشوي کنه دا غلطي مقتدی ته معاف ده په دې باندې سجده سهو وغیرہ نشته دی. صحیح شو کنه ها دا څه کله وشي چې انسان نه رکعت شوی وي یا یو رکعت شوی یا دوه رکعتونه شوی او چې کله امام سره په اخیری قاعده باندې ناست وي اخیری التحیات باندې ناست وي کنه نو دغه تر عبده ورسوله پورې اوي دغه ادریږي کنه نو کله دا سوچ چې دی پکې اللهم صل وي نو په دې کې په د باندې سجده سهو نشته مقتدی باندې چې تر کوم وخت پورې دی د امام اقتدا کې کنه نو دته دا ټول غلطه معاف دي. صحیح شو؟ په د باندې سجده سهو نه راځي البته کدا وشو چې امام سلام وګرځي کنه غلطه سره دیم سلام وګرځي
صحیح شو دم غلطی سره سلام وګرځولو نو اوس دا سلام کا امام وای اللهم السلام علیکم السلام علیکم دې کوم تک امام ورسېدو د دینه مخکې د مقتدی مخ واپس راتاو کو بس بیا په د سجده سهو نشته دی صحیح شو کنه او کنه امام وای السلام علیکم کوم میم تر رسیدلې دا امام او دی بیا لا سلام سرخول دی مخې دی خوا دی د دې مقتدی او د رکعت شوی دی نو کاغه بیا ورحمت الله ویلې دینه پس د بیا یاد شو د مخ راتاو کو او درېدو نو مونږ خو صحیح دی خو اخره کې بوس بیا د سجده سهو کوي صحیح شو کنه چې کله د خبرې نه دی کړي ښا امام سلام وګرځولو دوه سره ته د مقتدی نه رکعت شوی دی او د مو سره غلطه نه سلام وګرځولو نو کله خبرې نه دی کړي او دونه وخت سار شوی دی چې یک یو رکن کېږي سجده برابر د دې نه لګي سار شوی یا سجده برابر نو په داسې حالت کې بدی بیا ودرېږي مسخره کې بس د سهو کې مثبت برابر شي صحیح شو امید چې ان شاء الله تاسو په دې مسلو باندې پیښوي ک بیا په کې تاسو ته خبري سوالي کمنټ وکړئ ان شاء الله زه به کوشش وکم چې تاسو په فکر په دې مسلو باندې ضرور ځان پیږئ ځکه چې ډېر خلکو سره دا مسلې را پیښې شي اينه بیا ور پار خطاوي او مونږ نه بیا اخره کې اسې به سمات کی نو د مونږ ماتول ضرورت نشته کم صورتونو کې چې سجده سهو په لازمي کې امیم د بیان کړ اخر کې بیا تاسو سجده سهو کې کدا صورتونه را پیښ شو کنه سجده سهو در باندې نه د لازمه بس مونږ جاری ساتي مزه کوي صحیح شو جی کوشش وکړئ چې ویډیو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي دا مسلې زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشاله آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان